راشد خان د لسیزې د غوره لوبغاړي په توګه وټاکل شو. راشد خان د کرکټ نړیوالې شورا د 20 ورځو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړي جایزې په ترلاسه کولو سره افغانستان ته ستر ویاړ ترلاسه کړ. عادي افغانانو او افغان سیاستوالو هم د افغانستان خلکو او راشد خان ته د دغه ستر ویاړ په مناسبت د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي دي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د 20 ورځو نړیوالو سیالیو د لسیزې د غوره لوبغاړي په توګه د راشد خان ارمان ټاکل کېدل ستره لاسته راوړنه او بریا وګڼله. د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC هم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ستوري راشد خان ارمان له 2011 کال څخه تر 2020 کال پورې د 20 ورځو سیالیو د لسیزې تر ټولو غوره لوبغاړی اعلان کړ. د ولسمشر په پیغام کې راغلي دي: دا ځوانان پیغلي د اوسني آزاد او پرمختللي افغانستان هغه رسا غږ او واضح تصویر دی چې په بېلابېلو نړیوالو سټیجونو د خپل ملت استازولي کوي او د ولس رښتینی غږ، قوي اراده، لوړ ارزښتونه او لوی ارمانونه له نړۍ سره شریکوي. ولسمشر غني د افغانستان د دولت په استازیتوب راشد خان ته د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې ځوانان د افغانستان د اوسني او راتلونکي په توګه د دولت په لومړیتوبونو کې ځای لري. بلخوا د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د کرکټ د 20 ورځو لوبو د لسیزې د غوره لوبغاړي په توګه د راشد خان د ټاکل کېدو له امله مبارکي ویلي. پخواني ولسمشر له دفتر نه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي: راشد خان او د افغانستان ټولو خلکو ته د دغه ستر ویاړ د لاسته راوړنې له امله مبارکي وایم او د لوی خدای جل جلاله له دربار څخه راشد ارمان او د هیواد نورو ټولو ورزشکارانو ته په نړیوالو ډګرونو کې د لا زیاتو بریاو هیله لرم. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله هم د مبارکۍ د پیغام په خپرولو سره راشد خان ته د هغه کورنۍ او د افغانستان ټول ملت ته د لسیزې د غوره لوبغاړي په توګه د ټاکل کېدو مبارکي ویلي او دغه لاسته راوړنه یې د نوي افغانستان روښانه تصویر او د افغان ځوانانو د لاسته راوړنو، بریاو او روښانه راتلونکو غوره بیلګه ګڼلې ده. د یادونې وړ ده چې راشد خان ارمان په 2015 زیږدیز کال کې نړیوال کرکټ پیل کړ او په لنډ وخت کې د کرکټ په نړۍ پاچاهي پیل کړه او په وروستیو کې د کرکټ د نړیوال شورا له لوري د لسیزې غوره لوبغاړي جایزه ترلاسه کړه. خو دا لومړی ځل نه دی چې راشد خان ارمان د افغانستان لپاره ویاړ ترلاسه کوي. تر دې وړاندې د کرکټ د نړیوالې شورا په درجه بندۍ کې هم ښاغلی خان د 20 ورځو لوبو د بالرانو یا توپ اچوونکو ترمنځ لومړی مقام ترلاسه کړی و.